خپل ننني تقریر کې زه دا ویل غواړم چې د قومي وحدت په مسله یو قدم مخکې لاړ شم او هغه عوامل تاسو ته په ګوته کړم چې د پښتون افغان قوم د بې سوادۍ بېمالۍ او قومي عدم استحکام سبب ګرځېدلی دي. دا ځکه ډېره ضروري ده چې هر هغه څه چې موږ ورته قومي ترقي او اقتصادي توان او مضبوطوالی وایو د هغې انحصار په موجوده نړۍ کې صرف او صرف د قدرتي منابعو او وسایلو په موجودګۍ او ادراک پورې اړه نه لري، بلکې د دغه منابعو د استعمال لپاره د عزم او ارادې سره د سواد یعنی تدریس او تکنیکی پوهې ضرورت وي. په تیت پرل او منتشر پروت قوم کې دغه اصلي او عرفه اقدار هم بې مطلبه شي، ځکه چې وګړي د اعلی مقاصدو حصول ته قومي غیرت او احساس چمتو کوي. اکثر لیدلی شوي دي چې د منتشر قوم صلاحیتونه او قربانۍ د نورو په ګټه تمامېږي. د هند آزادۍ مثال زموږ په وړاندې دی. احمدشاه بابا د ډیلي تخت د دې لپاره پرېښود چې د پښتونخوا د غرونو سرلوړي ارمان هغه د قومي حکومت بنسټ د پښتونخوا خاوره ګڼله او موږ د اقتدار او سرلوړۍ سرچینې یعنی خپل قومي وحدت ته فکر ونه کړو او ځکه استعمارچیانو ته زموږ د قومي وحدت د خورولو موقع په لاس ورغله. د اورنګزیب د مرګ نه وروستو د کال 1909 نه واخله تر کال 1940 پورې د پښتون افغان د تاریخ دوه ډېر اهم واقعات په داسې ترتیب منځته راغله چې هغې دا خبره بیخي واضح کړه چې د برصغیر او مرکزي اسیا ترمنځ کوم قوت موجود دی. په دې منطقه کې هم دغه قوت قائمه بلل شي. د پیرنګي حکومت په هندوستان ډېر په اسانه قائم شو. د 1840 پورې پیرنګي دا ګڼله چې په هند کې د طاقت توازن د هغه په حق کې دی او دا چې په هند کې د مغول اقتدار چې بنیاد د پښتون افغان قوم په موټو او عسکري قوتو اوس بې معنی شوی دی، ځکه چې په افغانستان کې د خپل قومي حکومت د تشکیل نه وروسته پښتنو د مغول حکومت د ملاتړ نه لاس اخیستی دی. د پیرنګي دغه تفکر په پنجاب کې د سکانو د اقتدار قائمېدو سره نور هم تقویه شو او هغه دا وګڼله چې د مرکزي اسیا د لارې د هغه هندي مستعمرې د کوم خطر ورپېښ دی د هغې د مخنیوي لپاره د افغانستان په خاوره کې یو خپله پوځي چوڼۍ جوړول غوره عمل دی. هغه قوت قائمه چې په افغانستان کې د افغان پښتون قام په حیث موجود و د پیرنګي په فکر ختم شوی و. دغه د پیرنګي یو صحوه وه. هر څوک که پښتون افغان د داخلي سازشونو تر مخه د ریاستي اقتدار نه غورځېدلی و او ډېر سخت امتحان سره مخ و، خو د دې قومي وحدت په ځای و. د دې طاقت سرچینه د دې د جغرافیایي سټریټیجیکي پوزیشن او په مقامي معاملاتو کې د مکمل وحدت د مظاهرې کولو صلاحیت و چې د پیرنګي له نظر پټو. هغه د افغانستان خاورې ته ورننوتو، خو د کال 1841 د نومبر په میاشت کې 3 ځایه پاڅون وشو. په کندهار، باجوړ او کونړ کې پښتانه د پیرنګي خلاف راپورته شول. د دې په تقلید د خیبر افریدي هم میدان ته راووتل. د دغه تحریکونو نه د امیر دوست محمد خان زوی اکبر خان ښه پوره فایده واخیسته. د ژمي په موسم کې په پیرنګي حمله وکړه. مکناټن یې د بالاحصار خوا کې ووژلو او پیرنګي مراجعت پیل کړو، خو افغانانو د غرونو منځ کې راګیر کړو او پیرنګي یو داسې تاریخي شکست وخوړو چې مثال یې د دې په تاریخ کې نشته. د پیرنګي سلپاسه 14,940 فوجیان مړه شول. صرف یو ډاکټر برایډن یې ژوندی پرېښودی شو چې د تباهۍ خبرې جلال آباد ته ورساوه. په ظاهره دغه د برطانوي استعمار یو نظامي شکست و، خو د دغې شکست سیاسي اغېزې ډېرې ژورې وې. دا خبره پیرنګي ته څرګنده شوه چې تر څو د یو قوت قائمه په توګه په افغانستان کې پښتون افغان قوم موجود وي، د هندي مستعمرې د سلامتیا ضمانت نشي کېدی. دغه خبره
د دې حقیقت په تناظر کې نور هم عامه ښکاره شوه کله چې د کال 1813 په دوران کې د روسي حکومت یو استازی د امیر دوست محمد خان سره په کابل کې ملاقات وکړو. فرنګي په دې خبره پوه شو چې د ګړنګ غرونو منځ کې د خپل اصلي وسلې سره د فرنګي د شکست وجه دا وه چې د پښتون افغان قوم د قومي وحدت جذبه ژوندی وه او دوی د مبارزې لپاره میدان ته راوستل او د خپل ازادۍ تحفظ ته یې وګمارل. په دغه اساس فرنګي د افغان قوم د قومي وحدت د پاره کولو فیصله وکړه. د فرنګي نه مخکې مغول هم د پښتون افغان قوم د طاقت د ختمولو کوشش کړی و، خو د هغه په مقابل کې پښتون په اجتماعي شکل کې ولاړو او په اجتماعي ملي شکل کې پښتون بلا شبه د مرکزی اسیا او د برصغیر ترمنځ د قوت قائمه حقیقت لرلو. اکبر اعظم د یوسفزو خلاف 4 ځله فوجکشي وکړه خو بریالی نه شو. آخر سولې ته مجبور شو. د مغول حکومت په اوږدو دور کې سره د دې چې د پښتنو حقیقت د رعایتو خو د ازادۍ خوی او د ملي افتخاراتو تفخر یې په هر حال جمدی و. ځکه مغول د دې مقابل کې ناکام شو. تر دې پورې ویل کېږي چې د مغول اقتدار په زیړه بشره کې د اقتدار سرخي د افغان پښتون قوم د ځوانانو د مستې وینې له کبله وه. هر کله چې د اورنګزیب په زمانه کې پښتنو افغانانو د سیکانو او مراټاو په مقابل کې د مغول د ملاتړ نه لاس واخیستو نو دغه اقتدار د خزان ځپلې پاڼې په شان راپرېوتو. د پانیپت په میدان کې د احمدشاه بابا په مشرۍ کې پښتنو افغانانو ځوانانو د لاسه 3 لکه مراټاو ووژلی شو. خو د احمدشاه بابا د مراجعات نه وروستو مغول نه د فرنګي د جواب او نه یې د سیکانو مخنیوی کولی شو. فرنګي د پښتون د تاریخ ژوره مطالعه کړې وه او د تاریخ د فلسفې په رڼا کې دې فیصلې ته رسېدلی و چې د دې قوت د ماتولو صرف یوه لار ده او هغه ده چې قوم تقسیم شي او په ټوټو وویشل شي. فرنګي خپله دغه منصوبه په کال 1893 کې سرته ورسوله. پښتون یې په 4 ټوټو کې تقسیم کړو. خبره نه راوږدېږي. په لنډو ټکو کې مطلب تر اعظم د دغه تقسیم نه وروستو یو فطري تقاضا دا وه چې پښتون افغان قوم د خپل قومي وحدت د ګټلو لپاره هلې ځلې کړې وې. خو له بده مرغه داسې ونه شوه. فرنګي په دې منطقه کې د یو حاوي قوت په حیث موجود پاتې شو. هغه د افغانستان په خاوره په غیر مستقل ډول خپل اقتدار قائم کړو. د احمدشاه بابا په خاوره چې څومره سدوزي او بارکزي حکمرانان راغلل هغوی د خپل اقتدار د ساتلو لپاره د فرنګي لمن ټینګه کړه. دوی په خپل قوم د فرنګي په مشوره او د هغه د ترجیحاتو سره سم حکومت کولو. د دغه حکومت یو بنیادي نقطه دا وه چې د افغانستان هر حکومت باید د هغه تقسیم د برقرار ساتلو لپاره زمینه برابر وساتي چې هیڅ قانوني اخلاقی او انساني جواز نه لري. داسې ورو په نفسیاتي ډول یو قوم په 2 نومونو وپېژندل شو. بره پښتون افغان شو او ښکته افغان پښتون شو. دا دواړه د یو قوم نومونه دي. ځکه زه نن په خپل تقریر کې افغان او پښتون یو ځای یادوم. د کرښې نه لاندې چې لفظ افغان ذکر کړي نو د کرښې نه لاندې پښتانه ځان نه یادوي بلکې د کرښې نه بره پښتانه په نظر کې اخلي. او د کرښې نه بره چې پښتون لفظ ذکر شي نو مطلب یې د کرښې نه لاندې افغانان وي. نن زما په خیال د پښتون او افغان دغه تفریق دومره جوړ شوی دی چې که د ډیورنډ له کرښې نه پاس څوک د ازادۍ خبره کوي نو هغه افغانستان یادوي، موجوده افغانستان یادوي چې فرنګي جوړ کړی دی. د کرښې نه لاندې پښتانه ځان سره نه شاملوي. او که څوک د ډیورنډ د کرښې نه لاندې د قومي وحدت خبره کوي نو پښتانه سیاستمداران اول خو د قومي وحدت خبره نه کوي او که څوک یې کوي نو د چترال نه د بولان پورې خبره کوي. یو سیاستمداران تر دې وخته پورې
د امونه تر اباسین او د پامیر نه تر بولان پورې د وحدت خبره نه کوي. دا ډېر د افسوس خبر ده چې د کوزي پښتونخوا سیاستمدارانو کله د برطانوي استعمار نه د ازادۍ مطالبه وکړه نو خپل ازادي د هندستان د ازادۍ پورې وتړله. داسې د ډیورنډ د کرښې نه لاندې د پښتنو افغانانو منځ کې د شمال د مخې داسې د پښتنو افغانانو مخې د شمال په ځای جنوب طرف ته راوګرځه او هغه درز نور هم زیات شو کوم چې ګرنګي د پښتون په وجود کې پیدا کړی و. زما په نس د موجوده افغانستان حکمرانانو صدوزو او بارکزو هم غلطه کوله او د لاندې افغانانو پښتنو قائدینو هم غلطه کوله. تاسو نه تپوس کوم چې غلطه ده او کنه که غلطه وه نو بیا تاسو نه تپوس کوم چې په غلطه پورې به تر کومه پورې نښتي یو. کله به هغه قومي احساس را بیداریږي چې د واقعاتو د صحیح تجزیې نه وروسته یو صحیح فیصلې ته ورسي او یو قومي مبارزه پیل کړي. زه چې په خپل ځای کومې نتیجې ته رسېدلی یم هغه ما ټول عمر ښکاره کړې ده او نن د آزاد جرمني په دې آزاده خاوره د یو آزاد هېواد په آزاد فضا کې دا اعلان کوم چې د پښتون افغان مسله صرف او صرف د قومي وحدت ترلاسه کولو سره حل کېدی شي. لار کړکېچن ده خو منزل ته د رسېدو بل لار هم نشته. ګرانو هېوادوالو زما د اولنۍ ورځې نه دا ایمان دی چې د افغانستان موجوده مسله ځکه پیدا شوه چې افغان پښتون قوم د قومي وحدت نه محروم و. که چېرې قومي وحدت موجود وي دا اوسنۍ واقعات به چېرې هم منځته راغلي نه وو او که راغلي وي نو ډېر ژر به خپل منطقي انجام ته یعنې د افغان قوم په بریالیتوب سر ته رسېدلی وي. دا خبره یاد لرئ چې که قومي وحدت حاصل نشي نو نن یوه او سبا به موږ ته بله پېښه وي. لکه د کال 1893 نه وروستو حالات به دغه خبره دلالت کوي او لاندې پښتانه افغانان د وحدت نه خبره د چترال نه تر بولان خبره کوي نو دا قام به چیرې هم د بدمرغۍ د سپېرو څپېړو نه خلاص نشي. د قومي وحدت فقدان موږ د کلتوري اقتصادي تعلیمي او ټولنیز پسماندګۍ سره مخامخ کړي. غواړم چې په مختصرو ټکو په دغه معاملاتو خپلو خیالاتو ته اظهار وکړم. په موجوده افغانستان کې په نامه باندې پښتون افغان د اقتدار خاوند و خو په حقیقت کې د ریاستي اقتدار نه محروم و. پښتنو غړو د 1980 په عشره کې د افغانستان په اسمبلی کې د قانون یو مسوده پیش کړه چې د افغانستان دولتي ژبه باید پښتو وي خو دغه قانوني مسوده نه خو منظوره شوه او نه نامنظوره. منظوره ځکه نه شوه چې ریاستي اقتدار د بل په لاس کې و او نامنظوره ځکه نه شوه چې قانوني مسوده اکثریت پیش کړې وه. په دغه افغانستان کې پښتني لباس او طور طریقه د قدامت نښه او پښتو ژبه د جهالت نښه وه. یو داسې خارجي کلتور چې هغه سره د افغانیت هیڅ سروکار نه و په زور او اقتصادي غلامۍ او د اقتصادي غلامۍ د لارې په پښتنو افغانانو تپلی شوی. په نتیجه کې پښتو ژبه تاریخ او کلتور په خپل ټاټوبي کې د اجنبیت د سلوک مستحق شو. د پښتنو دا حال دی چې اکثر لوستي پښتانه انګریزي اردو فارسي او نور ژبې لیکلی او ویلی شي خو پښتو نه لیکلی شي او نه ویلی شي. مونږ چې په کومه سیمه کې د یوې پیړۍ نه زیاته موده د پیرنګیانو غلامۍ کې تېره کړې ده د هغې اثر به په ژبه او کلتور لازم کېده. زمونږ اقتصاد د بل په لاس کې و او باید دا خبره یو اتل حقیقت په حیث باندې ومنل شي چې کوم قوم په اقتصادي ډول آزاد نه وي هغه قوم په سیاسي او کلتوري ډول د ازادۍ دعوا نشي کولی. افغانستان د پښتنو افغانانو دغه لرغونی او تاریخي ټاټوبی
چې د یو قومي وحدت نه لاندې د امونه تر اباسین او د چترال نه در بولان پروت دی. د رقبې په لحاظ د بر صغیر او مرکزی اسیا تر منځه پروت یو فراخ او لوی هیواد دی. الله جل شانه دې سیمې ته په هر لحاظ ډېر درانه کتلې دي. اقتصادي وسایل ډېر زیات او ډېر ارزښتمن دي. په معدنیاتو کې اوسپنه، کویلا، سکا، تانبا، سره زر، یورینیم، قدرتی ګیس او د پټرولو وسیع ذخایر لري. د ځنګلونو دولت یې بې حساب دی او ورسره داسې پراخه دشتونه او د کروندې مرکز ځمکې او د کروندې ځمکې شته چې که د امو او د اباسین اوبه ورورسېدې نو افغانستان د ټولې سیمې د خوراک ضروریات پوره کولی شي. ټوله آبادي د 15-16 کروڑو ترمنځ ده او سړي سر ځمکه یې په ایشا کې د ټولو نه زیاته ده. په معدني او زرعي وسایلو پټ او معمور دغه هیواد صرف له دې عمله د غربت او افلاس ژوند تېروي چې د وسایلو انکشاف یې تر اوسه نه دی شوی. خو دا انکشاف او معدني او زرعي وسایلو نه د کار اخیستلو لپاره علم او سیمه ییز امن ضروري دی. پښتون افغان قوم د سکندر اعظم نواله تر نن ورځې پورې وسله د لاسه نه دی اخی. تقریبا هر 50 کاله پس دا قوم د یوې نوې پېښې سره مخامخ دی او هم دغه وجه ده دغه د اجتماعي پسماندګۍ وجه ده. پرله پسې جنګونه او بین الاقوامي سازشونو زمونږ د قومي پرمختګ لار نیولې ده. خو له بده مرغه د کال 1803 نه پس زمونږ قومي وحدت هم زمونږ نه واخیستی شو. کله چې قومي وحدت حاصل و پښتنو افغانانو علم تر چین، تبت او ملیشیا خور کړی دی. د برصغیر د عالمانو، بزرګانو، مجتهدینو ډېر لوی اکثریت د افغانانو پښتنو دی. د برصغیر به د خپلو مسلو د حل دپاره افغانانو ته کتل. نن پښتانه افغانان د تقسیم په وجه د سیمې د ټولو قومونو نه په علم کې وروسته پاتې دي. نن زما په نزد په پښتون افغان قوم کې یو جمدی احساس غړېدلی دی. هغه احساس دا دی چې د پښتنو افغانانو د ټولو ستونزو او مسلو حل قومي وحدت دی. اگر چې په لارو برو ګڼو پښتنو افغانانو مشرانو او پوهانو کې دغه احساس د وخت د تقاضو مطابق وده نه ده کړې. خو زما دا ایمان دی چې د تاریخ څپېړې به دا ټول د قومي وحدت مرکزیت ته راغونډوي. زه نن یو ځل بیا په جار وایم چې قومي وحدت زموږ فطري، قانوني او عیني حق دی. په دې منځ کې بله لار نشته. زمانه اکثر دا تپوس کېږي چې قومي وحدت به څنګه ترلاسه کېږي. زما جواب دا دی چې د وحدت لار به وخت په خپله راوباسي. که د یو جرمن سیاستمدار او پوهان نه چا د جرمني د یو کېدو نه یو میاشت مخکې تپوس کړی وي چې جرمن قوم به څنګه یو کېږي نو چې څرنګه یو شو دا به بیخي چا په ګوته کړی نه و. همداسې حل به وخت ډېر زر پښتون افغان د قومي وحدت لپاره په خپله راوباسي. ضرورت صرف د دې خبرې دی چې پښتانه افغانان د ملي وحدت جذبه جمدی وساتي. دغه جذبې ته د تکمیل لپاره د عملی صورت ورکولو کار به وخت په خپله وکړي. فی الحال زه د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نه په ډېره کلکه دا غوښتنه کوم چې د کرښې دواړو غاړو ته پرتو افغانانو پښتنو ته بغیر د کاغذونو نه د تګ راتګ او د تجارت ازادي ورکړي. په آخر کې زه یو ځل بیا د دې جرګې منتظمینو ته د زړه له کومې آفرین او شاباسي وایم او د پښتون افغان قوم د بریالیتوب او وحدت دعا کوم.